به په خپلو عملونو غرور او فخر نه کوو. چېرته یو 2 رکعاته وکړه، چېرته تهجد وکړه، چېرته تلاوت وکړو، چېرته صدقه ورکړه او بس برید ته و چې او که نه زه خو یو څوک یم. یو خو خپل عمل چاته وایم، دا ستا او د رب پټه معامله ده. دې وجه نو هغه بندګان ډېر خوش قسمته دي چې دی یو نیک عمل وکړي، دنه نه خپل بچي خبر شي، نه ترې ښځه خبر شي، نه ترې مور پلار خبر شي، نه ترې وروڼه خویندې، او نیک اعمال وکړي. پټ اکاونټ دی، دا به قیامت کې کولاویږي، پټ خزانه. او ټیک ده که انسان په زړه کې ریا نه او چا پې ولیدلي نو خیر دی، خبره نشته، خو ته بیا د دې دپاره نه کې چې ما دې خلک وویني او زما دې خلک صفت وکړي، دا په زړه کې نه راولي. بلکې الټه به مؤمن بنده یریږي د دې نه چې الله مکه دا عمل خو مې وکړ خو ضایع او برباد رانه نشي. دا په قرآن کریم کې الله د مؤمنانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې ده. سورة مومنون کې الله رب العالمین د مؤمنانو صفات ذکر کړي دي. نو په هغې کې یو صفت الله رب العالمین دا ذکر کړی دی چې الله رب العالمین فرمایي والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. الله رب العالمین فرمایي دا مؤمنان هغه کسان دي چې دوی کوي هغه څه چې دوی یې کوي. خبره پټه کړې ده چې کوي څه کارونه کوي دا بندگان، او زړونه یریږي چې موږ به رب ته ورځو او د رب مخې ته به پیش کېږو چې څه چل به کېږي. نو دې آیت کې دا پته ونه لګي دا څه کوي دوی. خو الله رب العالمین دومره فرمایي دا هغه کسان دي چې دوی کوي څه چې کوي او بیا دې نه هم یریږي چې د رب مخې ته به ورځو. نو د دې آیت په مطلب المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها پوهه نه شوه چې دې آیت کې پټه خبره څه پرته ده، دا څه شی کوي چې یریږي د الله نه. نو د هغې خیال دا راغو ګوره دې نه هم دا معلومیږي چې د قرآن شرح به موږ ته څوک کوي؟ نبي صلی الله علیه وسلم. نو عایشه رضی الله عنها تپوس کوي د الله نبي وی سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن هذه الآیه، د دې آیت په باره کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې خوږ رسوله د الله رب العالمین چې فرمایي دا هغه کسان دي چې دوی کوي هغه څه چې دوی کوي او بیا د رب نه هم یریږي چې د رب مخې ته به ورځو. دا څوک دي؟ اهم الذین یشربون الخمر ویسرقون. آیا دا هغه خلک دي چې شرابونه څکي، غلاګانې کړي دي، ګناهونه او زناګانې وغیره وغیره دا کارونه یې کړي دي؟ بیا خو سړی خامخا یریږي، ګناهونه دي کړي نو څه چل به کېږي؟ د ګناه خامخا نتیجه خرابه ده که نه؟ د الله نبي دی آیت کې هغه کسان مراد دي چې ګناهونه یې کړي دي، شراب خواره او غله او فلان فلان. نبی علیہ السلام وایي ای د صدیق لورې نه دې آیت کې دغه کسان نه دي مراد چې ګناهونه یې کړي دي، غلاګانې او شرابونه او زناګانې او بل عمل نه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ولکنهم الذین یصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا تقبل منهم. الله اکبر. بلکې دا هغه کسان دي چې د آیت کې الله ذکر کوي چې دوی کړي دي کم کارونه چې کړي دا کم کارونه دي. دا هغه خلک دی چې روجې نیولې دي، غوږ ورته کېده. دا هغه خلک دي چې منځونه یې کړي دي، فرض هم نفل هم تهجد هم. او دا هغه خلک دي چې صدقې ورکړي دي، خپل مال یې لګولی دی د الله په دین باندې، او د دې باوجود یې زړه رپېږي او یریږي چې د الله مخې ته ورشو هسې نه چې قبول شوي نه وي. الله اکبر. دا کمال دی. په خپل عمل به فخر نه کوو، تکبر او غرور به نه کوو. دا څه چې کوو بیرته به د الله نه یریږو چې یا الله قبول یې کړه رانه. خاطه خبره دار چې قبول شي. یو ملګري قصه کوله، دا زه کله کله وایم هسې د خپل عبرت دپاره. یو دا د حرم کې د بعضې عربیانې په د رمضان کې د غټ غټ دسترخوانونه یې لګېږي، خو پته یې نه لګېږي چې سړی څوک دی. کله کله یې پته ولګېږي چې یاره دا سړی خو دا دی. اکثر هغه کسان نوکران یې مقرر کړي هغوی دغه کړي. نو یو کس دغه شان لوی جانماز حرم کې خور شو، نو د کعبې ته یې مخ کړو، په ژړا شو چې الله قبول یې کړه. کمال دا دی. ابراهیم علیه السلام ته الله کعبه جوړه کړه، چې کعبه جوړه کړه نو برېت یې تاوول. اسماعیل علیه السلام ورسره وایي بچیه راځه چې یو دعا وسوکړو چې اوس یې رانه الله قبوله کړي. الله اکبر. دا د مؤمن صفت دی. عمل دې وکړو، غرور او فخر کې مه راځه، بلکې الله ته وژاړه چې الله اوس یې رانه قبول کړي.